د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي چې معلولینو، یتیمانو او کونډو ته د شپږو میاشتو د معاشونو د ورکولو لړۍ پیل کړې او تر دې مهاله زرګونو کسانو خپل امتیازات ترلاسه کړي دي. د کور او ښار جوړولو سرپرست وزیر شیخ حمدالله نعماني ملت ته د دې وزارت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي چې په 14 کال کې د نوي کابل د ځمکو تصفیه او د دې پروژې نورو برخو ته پاملرنه د یاد وزارت په لومړیتوبونو کې دي. د لوګر په مرکز محمد اغي او خروار ولسوالیو کې د نږدې 4 میلیون افغانیو په لګښت د بندونو، استنادي دیوالونو، کانال او چک ډیم پروژې بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. افغاني سره میاشت وایي 8 تنه د سوري زړه پرنج اخته ماشومان کابل کې یو داخلي روغتون ته د درملنې او عملیات په موخه وروپېژندل شول. یا د ټولنې زیاتوي تیرو 12 میاشتو کې د افغاني سرې میاشتې له لوري 1560 ماشومان د درملنې او عملیات په موخه بېلابېلو روغتونونو ته ورپېژندل شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د 8مې حوزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 11 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي. یا د قومندانۍ زیاتوي له یادو اشخاصو سره 3 عراده موټر، 1 عراده رکشه، 3 میله تپانچې او 1 میل کلاشینکوف هم نیول شوي دي. کابل ښاروالۍ وایي د 8مې ناحیې په کچه تنظیفي او د ونو خړوبولو حشر ترسره شو. د شیخ زاید ملي نیورو ساينس روغتون رئیس وایي چې د اسلامي امارت پر راتګ سره د دې روغتون خدمات 2 برابره زیات شوي او بهر ته د دې برخې د ناروغانو تګ 50% کم شوی دی. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر مولا نور الله نوري ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي چې د وزارت د قومونو د یووالي او همغږۍ په موخه په 14 ولایتونو کې 14 لوی جرګې جوړې کړې دي.